بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، لطیف مهربان یم ستاسو خدمت کې بیا له نوې ویډیو سره حاضر یم. البته په دې اړه تاسو په ټول ورځ آرام اوسئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ویډیو د دې باره کې ده چې موږ کولی شو د چا واتس اپ ته لاسرسی پیدا کړو یا د چا واتس اپ اکاونټ موږ او تاسو حق کړو. البته دې باره کې په دې ورځ کې ډېر زیات ویډیوګانې جوړېږي. نو دې نه مخکې چې دې موضوع باندې موږ تاسو بحث وکړو، تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که تاسو ما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې زما وګورئ. زه نه پوهېږم ولې اوس زما ویډیوګانې ډېر ویو نه اخلي، چې دا ولې څه مشکل دی چې نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل ویډیوګانې وګورئ او ملګري مو دعوت کړئ. البته ما خو ډېرې ښه ویډیوګانې تاسو ته جوړ کړي دي، که تاسو هره ویډیو وګورئ انشاءالله تاسو معلومات کې به ډېر اضافه شي. نو ګرانو ملګرو، راځو دې ته چې څنګه ما په اول کې درته وویلې په دې ورځ کې زه ډېر ویډیوګانې یوټیوب کې په دې باره کې ګورم چې مونږ کولی شو د بل چا واتس اپ اکاونټ حق کړو، د هغه کوم میسیجونه چې کړي یا کوم هغه چټ چې چا سره هغه کړی هغه ته مونږ او تاسو لاسرسی پیدا کړو. ګورئ، مونږ او تاسو په براوزر کې خپل ولیکو how to hack WhatsApp اکاونټ. ډېر زیات ویډیوګانې مونږ او تاسو ته راځي چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو واتس اپ اکاونټ حق کړو. البته دې کې دوه ډېر مهم طریقې چې دي چې دوی ښیي. یو که تاسو ولاړ شئ تاسو ته وایي چې تاسو فلانی یا فلانی اپلیکیشن په انډرایډ کې، البته ډېر زیات دي دا په انډرایډ اپریټینګ سیسټم کې، تاسو دغه فلانی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه انسټال کړئ، نو د هغه سره به تاسو کولی شئ چې د یو نفر واتس اپ اکاونټ حق کړئ. او بله طریقه دا ده چې تاسو ته وایي چې تاسو ورشئ نوی په واتس اپ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه نه بعد درته وایي بیا تاسو ورشئ هلته اکاونټ جوړ کړئ، چا چې غواړئ اکاونټ حق کړئ د هغه نمبر ورکړئ، هغه چې نیکسټ کلیک کړئ بیا چې چاته میسج ورځي چې هماغه شماره دی کنفرم کړه، هلته نو دوی پاتې شي درته وایي چې پورته 3 ډاټ لري، دلته پورته چې وګورئ 3 ډاټ لري، په هغه 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، تاسو بیا څو 3 دانې عکسونه د هغه به واخلئ، لیږئ به د واتس اپ کمپنۍ ته، هلته به ډسکرپشن کې لیکئ چې دا نمبر د ما دی او دا زه میسج نسي ریسیو کوم، داسې داسې. نو ګرانو ملګرو، دا ټول دروغ دي، په دې خبرو پسې مه ګرځئ. دا هسې دا خلک چې دا ویډیوګانې ډکوي څه کوي، په تاسو باندې خپل هغه واچ ټایم یا ویو در باندې زیاتوي. نو تاسو کوشش کوئ دغه ویډیوګانې وګورئ، دا اول دوم درېیم سلهاوې ویډیوګانې هم که تاسو وګورئ، سلهاوې ویډیوګانې وګورئ چې لیکلي واتس اپ هیکډ هاو، مطلب که په سلهاوې ویډیوګانې تاسو وګورئ تاسو باندې په دې باندې کامیاب نه شئ چې تاسو د چا واتس اپ اکاونټ څه کوي حق کوي، ولې چې دا ممکن نه دی. ګورئ، واتس اپ یا د فیسبوک مربوط کېږي. بس واتس اپ خپله فیسبوک کمپنۍ مارک زوکربرګ چې دی دا په 1.5 میلیارد ډالر باندې واخیست، یعنې 1500 میلیونه ډالر باندې دا واخیسته. د دې نه بعد په دې باندې ډېره سرمایه ګذاري دوی وکړه. اوس د دې لار نه دوی غواړي چې اډز هم شو کړي، نور شیان هم شو کړي، یعنې په دې کې د میلیونز آف ډالرز بزنس دی، تجارت دی پکې. که دا فرض که دومره اسانه وای د دې حق کول او د دې دا شیان، نو خو دلته خلکو په دې باندې اعتبار نه کوي. په واتس اپ باندې واتس اپ کې خلک ډېر مهم اسناد خپلېږي، ډېر زیات شیان خپلېږي. او بیا واتس اپ خو داسې یو شی نه دی فرض کړه چې وادي نفر استفاده کوي، واتس اپ وزیر استفاده کوي، واتس اپ فرض کړه والیان استفاده کوي، واتس اپ ډېر غټ خلک استفاده کوي. واتس اپ که دومره د واتس اپ سکیورټي ضعیفه وي چې فرض کړه وادي نفر ورځي او اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، نو کولی شئ تاسو اکاونټ حق کړي درته. خو دا خو نو د واتس اپ بدنامي ده. واتس اپ کله دا غواړي بیا چې دا داسې اسانه وي، خو نو بیا خو هېڅ خلک په واتس اپ کې نه راځي. فرض کړه یو نفر دی، یو نجلۍ ده، نو هغه په خپل یو بل چا ته خپل ډېر مهم اسناد ډېر زیات شیان لیږي، سمه ده، د واتس اپ د لارې نه. هغه چیرې پوه شي چې واتس اپ دومره ضعیفه سکیورټي لري، نو هغه لیږي هلته، هغه چې هلته ونه لیږي هغه به بیخي له واتس اپ نه استفاده نه کوي. چې واتس اپ نه استفاده ونه کړي نو بیا فیسبوک کمپنۍ لیوانیان دي چې دومره ډېر پیسې دلته سرمایه ګذاري کړې، دلته مصرف کړي دي، هغوی چې یو شی باندې پیسې مصرفوي دلته تاسو ته سروس درکوي، نو د هغوی اولنی غم چې هغوی خوري هغه د هغه پلټفارم یا د هغه یعنې فرض کړه دغسې لکه واتس اپ چې داسې یو سوشل میسیجنګ سروس لري، سمه ده، د سکیورټي اول غم چې خوري سکیورټي غم یې هغوی خوري، هغه نه بعد هغه راځي هغه شی بازار ته لانچ کوي یا سمه ده. نو تاسو بېغمه اوسئ، داسې هېڅ خبره نشته، هېڅ تاسو خپل وخت مه ضایع کوئ. او که دا تاسو ته څوک وایي چې مونږ تاسو واتس اپ حق کوو، بېغمه اوسئ چې څوک یې تاسو واتس اپ نشي حق کولی، او تاسو هم کوشش وکړئ خپل وخت
دغه بې ځایه ویډیوګانو باندې تاسو ته وایي چې تاسو داسې حق کوئ هغسې حق کوئ دا ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کړئ په دې باندې مه ضایع کوئ سمه ده نو هېڅوک حق کوی نه شي وټساپ اکاونټ یا وټساپ پروفایل د تاسو نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې ویډیو تر اخره پورې لیدلی وي او کوم شی چې ما ورته تشریح کړ په هغه باندې تاسو پوه شوي وئ تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ ملګرو د خدای په امان